الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خوږو او عزتمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د اهدنا الصراط المستقیم په ارتباط باندې وغږېدلو. د الحمدلله فضائل او کرامات او بهتري دا موږ او تاسې مخکې هم بیان کړې وه، خو دومره خبره ده چې مختلفو تفاسیرو مختلف حدیثونه روایت کړي دي د الحمدلله په بهتري باندې، چې هر یو یې نوی حدیث ده او نوې خبرې دي، مختلف عبارات دي او د یوې الحمدلله ښکلا ته متوجه دي. یو شاعر ویلی دي: وای عباراتنا شتا وحسنك واحد وكل الى ذلك الجمال يشير. وای د موږ عبارتونه مختلف دي، د موږ الفاظ مختلف دي او د تا ښکلا چې د یوه ده او ټول هم دغې ښکلا ته اشاره کوي. نو دا د خدای جل جلاله ثنا او صفت ده، لکه خدای چې ښکلی ده ثنا او صفت یې هم ښکلی ده. او دلته شیخ سعدی شیرازی رحمت الله تعالی علیه فرمایي د الله جل جلاله په صفتونو او مهربانیو او د دو په کمالاتو او د دو په جمالاتو او په ښکلاو کې خبره کوي. وای ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هرچه گفته‌اند شنیدیم خوانده ایم. دفتر تمام گشت و به پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وصفی تو مانده ایم. و ای هغه خدای جل جلاله چې د انسان له خیاله او د انسان له قیاسه، د انسان له ګمانه او د انسان له وهمه چې ډېر لوړ یې، د چا په وس کې نسته چې د تا کمالات بیان کړي. وز هر چې گفته‌اند شنیدیم خوانده ایم، او تر هرو هغو شیانو لوړ یې ای خدای جل جلاله، د تا شان عالی ده تر ټولو هغو شیانو، تر هغو صفتونو او تر هغو ستاینو چې خلکو ستایونکو ویلي دي او موږ اورېدلی دي. دفتر تمام گشت و به پایان رسید عمر. د موږ د صفت او د ستاینې دفتر تمام سو، یا د موږ د عمر شپې ختمې سوې او به پایان رسید عمر او عمر پای ته ورسېدو. ما همچنان در اول وصفې تو مانده ایم. موږ لا دغه رنګه د تا د ستاینې په لومړیو مرحلو او په لومړیو شیبو او لحظاتو کې پاته یو. خدایه پاکه د تا ستاینه لا ختمه سوې نه ده، د موږ عمر ټول را تمام سو. نو ګوره د الحمدلله په باره کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې روایت ده، دی مبارک فرمایي چې موږ له رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست وو او حضرت جبرائیل علیه السلام هم په دا مجلس کې حاضر وو، چې ګورو له پاسه چې د اسمان په طرف باندې یو آواز خپور سو، یو دربی او یو غربی او یو کړنګی د تالندې په شان باندې یو آواز وسو. جبرائیل علیه السلام خو په مجلس کې ناست ده، سر یې وای راپورته کو او د اسمان طرف ته یې وکتل او موږ ته یې وویل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې مخ ور واړاو او دا یې ورته وویلې چې دا په اسمان کې دغه دربی تاسې واورېدو پوه سواست او که نه؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې موږ نه سو پوه. نو وایي جبرائیل علیه السلام ورته وویلې چې دا یوه دروازه ده چې نن په اسمان کې خلاصه سوه او دربی او کړنګی یې دلته راورسېدو، تر دې مخکې دا دروازه نه وه خلاصه سوې، او یوه ملایکه له هغې دروازې چې راکته سوه دا دورې را روانه ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته یوه لحظه وروسته وویلې
چې دا ملایکه تا ته راغله دا د را روانه ده. وایي چې ګورو وروسته بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته وویلي چې دا ملایکه ما ته راورسېده او د الله جل جلاله له لورې یې ما ته یو پیغام راوړ او دا یې راته وویلي چې زه تا ته زیری درکوم ای د خدای پیغمبره په 2 انوارو سره 2 نورین تا ته الله جل جلاله داسې 2 نور او 2 روښنایي خدای پاک تا ته درکړي دي چې هغه یې له تا نه مخکې بل پیغمبر ته نه دي ورکړي. وایي هغه روښنایي وي څه شی دي؟ هغه یې الحمدلله رب العالمین تر ولضالین پورې دغه یوه روښنایي الله جل جلاله تا ته درکړې او بل پیغمبر ته یې هم نه ده ورکړې. هغو پیغمبرانو که هم د خدای جل جلاله ویلی هغه یې په دغه خاصه طریقه باندې نه ده ویلی. نو دغه یو نور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک ورکو. او دوم نور چې ده هغه په آخري د سوره بقره کې یو څو آیاتونه دي دا هم بل پیغمبر ته نه دي ورکړل سوي. الله جل جلاله یو نور را لېږلی ده او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي چې هغه آیاتونه دا دي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دغه 2 انوار دا وای تا ته الله جل جلاله درکړي دي او بل پیغمبر ته خدای جل جلاله نه دی ورکړي. او دا ملایکې وای په پای کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا هم وویلي چې هر څوک چې الحمدلله ووایي او یا دغه آمن الرسول دغه سورت دغه آیتونه تر پایه پورې ووایي نو هر سوال چې دی کوي الله جل جلاله به ورته قبلوي. ګوره دغه د الحمدلله شریفې په فضیلت کې بله خبره چې فتح العزیز په نامه باندې یو تفسیر ده یې لیکلی دي چې کله چې الحمدلله تر ولضالین پورې په ګلابو او په مشکو او په زعفرانو باندې ولیکې په یوه پیاله کې یوه چیني پیاله در واخله او په دې کې په ګلابو او په مشکو او په زعفرانو باندې الحمدلله رب العالمین تر ولضالین پورې دا پې ولیکه او داسې مریض ته یې ورکه چې د هغه هېڅ علاج ممکن نه ګوره لکه د کینسر بیماري چې علاج یې نسي کېدای، لکه د ایډز بیماري چې علاج یې نسي کېدای، یا داسې نور مرضونه چې لا علاجه مرضونه یې تر 40 شپو پورې دغه الحمدلله ورته لیکه په پیاله باندې او په ده باندې یې چیښه بلکل به د دې مرضه چې الله جل جلاله دا سړی خلاص کړي. دا خبره په تجربه باندې رسېدلې ده. فتح العزیز دا تفسیر ده هغه دا خبره لیکلې ده د الحمدلله شریفې په باره کې. نو اوس دا خبره چې موږ اوس په الحمدلله کې لګیا یو صراط الذین انعمت علیهم ای خدای جل جلاله موږ ته وایي داسې لاره راوښیې صراط الذین لاره د هغو کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی ده په هغو باندې د هغو خلکو لاره موږ ته راوښیې انعمت علیهم چې تا انعام کړی ده په هغو خلکو باندې. اوس دا خبره چې الله جل جلاله چې انعام ورباندې کړی دغه لاره دا انعام څه شي ته ویل کیږي او دغه لاره د هغو کسانو چې انعام ورباندې سوی د خدای پاک له طرفه دا څوک دي؟ د هغو کسانو لاره کومه ده؟ هغه کسان څوک دي؟ نو د دې خبرې په ارتباط باندې ګورئ تفاسیرو لیکلي دي چې القرآن یفسر بعضه بعضا. قرآن کریم د قرآن کریم بعضې آیتونه چې دي هغه د بعضو نورو تفسیر واقع کیږي. یعنی تفسیر د قرآن په قرآن باندې دا هم کیدای شي، تفسیر د قرآن کریم په احادیثو باندې دا هم کیدای شي، او داسې نور تفسیرونه دې باره کې علامه سیوطي رحمه الله یو تفسیر لیکلی ده الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. ان شاء الله علامه سیوطي لیکلی ده دا هغه تفسیر ده الدر المنثور
فی التفسیر بالمأثور دا هغه تفسیر ده چې د قرآن کریم تفسیر یې ټول په قرآن کریم باندې کړی ده او د قرآن کریم تفسیر یې ټول په احادیثو نبویو باندې کړی. نو ګوره دلته صراط الذین انعمت علیهم لاره د هغو کسانو موږ ته راوښیې ای خدای جل جلاله انعمت چې تا انعام کړی ده علیهم په هغو کسانو باندې. اوس دا کسان څوک دي چې هغه انعام الله جل جلاله ورباندې کړی ده؟ د دغو کسانو په ارتباط باندې الله جل جلاله خدای جل جلاله د قرآن کریم په 3م سورت کې انشاء الله اول سورت خو د قرآن کریم چې ده، په 4م سورت کې اول سورت د قرآن کریم سوره فاتحه ده، 2م سورت چې ده سوره بقره ده، 3م سورت چې ده هغه سوره عمران ده انشاء الله، او 4م سورت چې کوم ده په هغه پسې هغه سورة النساء بلل کېږي. سورة النساء چې کوم ده دا 4م سورت د قرآن کریم په دې کې 9 آیت ده. الله جل جلاله د هغو کسانو ترجمه او تفسیر بیانوي چې الله جل جلاله انعام ورباندې کړی. دا کسان څوک دي؟ ګوره الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول څوک چې اطاعت او فرمان برداری دی الله جل جلاله وکي، والرسول او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکي. ګوره د خدای جل جلاله اطاعت دا معنا چې قرآن کریم الله جل جلاله له حمد تر ونا سره رالیږلی د قرآن کریم متابعت وکي، ځکه الله جل جلاله دا د هدایت لپاره رالیږل. والرسول او د رسول اطاعت وکي، ځکه د رسول احادیث چې دي صلی الله علیه و آله وسلم دا احادیث نبی علیه السلام له ځانه نه دي بیان کړي، بلکې دا هم وحی خفي ده، علماو ته معلومه ده. دې ته د خدای جل جلاله کلام ویل کېږي په واقعه کې، په مآل کې او په واقعه کې. دا د نبی علیه السلام احادیث چې کوم دي دا ټول هغه احادیث دي چې هغه خدای جل جلاله له جانبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. دې ته وحی خفي ویل کېږي. او په دې کې خدای جل جلاله فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هغه شیان چې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي دي هغه در ونیسئ، وما نهاكم عنه فانتهوا، او هغه شیان چې تاسو یې منع کړي یاست له هغه چې فانتهوا نو تاسو ځان ځینې وساتئ. الله پاک بل ځای کې په قرآن کریم کې فرمایي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق نطق او تعبیر او غیادا او استدلال نکوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن الهوى لخپلو خواهشاتو چې نبی علیه السلام له ځانه نه غږیږي. ان هو الا وحی، نه ده دغه د نبی علیه السلام نطق او غیادا الا وحی مگر وحی ده یوحا چې ورته کول کېږي. ګوره د حضرت نبی علیه الصلاة والتسلیم خبرې دا په واقعه کې دی الله جل جلاله خبرې دی. گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. گفته او خبری دی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. گفته الله بود دا خبری دی الله جل جلاله دی گرچه از حلقوم عبدالله بود، که څه هم دا خبری دی خدای دی بنده لستونی او لحنجری چې راوزی خو دی خدای دی بنده لستونی، مگر په واقعه کې دی الله جل جلاله خبرې دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هر قدم کې دی الله جل جلاله استازی ده او دی خدای جل جلاله هغه رسول ده او دی الله جل جلاله دی کلام او دی فرموداتو او دی ارشاداتو ترجمان او مبین او مظهر ده موږ او تاسې ته، او بشیر او نذیر ده. دا دی موږ او دی تاسې عقیده ده. خبرې په واقعه کې دی الله تعالی دی راوزی له خولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو صحابي د یو حدیث شریف کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي
ای د خدای پیغمبره کله چې تا ته خوشکه هم درغلي او ته خبره وکې هغه هم موږ راواخلو او حدیث یې وبولو. وایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې هو ما ته د خوشکې په وخت کې هم چې کله ما ته غصه هم راغلی وي او خوشکه هم راغلی وي چې خبره وکم بې واکه خبره نه کم بې اختیاره خبره نه کم د ما خبره د خوشکې په وخت کې هم حدیث ده او مسلمانان د عمل ورباندې وکړي. صراط الذین انعمت علیهم د دې خبرې ترجمه او تفسیر قرآن کریم کې سورت نساء کې 9 آیت کې الله جل جلاله فرمایلی ده څه ور ده ومن یطع الله والرسول څوک چې اطاعت وکړي د الله جل جلاله او د خدای جل جلاله د رسول فاولئک دغه کسان چې دي مع الذین له هغو کسانو سره به وي انعم الله علیهم چې الله جل جلاله په هغو باندې انعام او نعمت کړی ده چې هغه عبارت دی له چا څخه من النبیین له پیغمبرانو څخه والصدیقین او له صدیقینو څخه والشهداء او له شهیدانو څخه والصالحین او د صالحانو له جملې څخه دا به په جنت کې له هغو کسانو سره وي. له چا سره به وي؟ ګوره نو ته چې د الله جل جلاله اطاعت وکړې او د خدای د رسول اطاعت وکړې معلومه ده چې د خدای له رسول سره دې مینه ده د خدای له رسول سره چې د تا مینه ستا نو ګوره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احبه سړی به د قیامت په ورځ له هغه چا سره وي چې هغه مینه یې ورسره که د له فاسق سره مینه وله فاسق سره به جهنم ته روانې که د له کافر سره مینه وله کافر سره به دوزخ ته روانې که د له صالح سره مینه وله صالح سره به جنت ته روانې که د له عالم سره مینه وله عالم سره به روانې که د له متقي و پرهیزګاره سره مینه وله هغه سره به روانې که د خدای له پیغمبر سره مینه وله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره به اوسې د قیامت په ورځ او له هغه سره به روانې. ځکه نبی علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه. یو وخت کې یو صحابي رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته راغی او ورته وویل چې ای رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم قیامت به څه مالي ما ته قیامت راوښیه قیامت به څه مال راځي. نو وایي نبي علیه السلام ورته وویلې نبي علیه السلام خو د قیامت معلومات نه ورکاوه ځکه د قیامت معلومات الله جل جلاله ته سته او بس ان الله عنده علم الساعة خدای جل جلاله چې د علم د آخرت لري چې د قیامت ورځ به کله راځي. نو نبي علیه السلام د دغې خبرې په جواب کې وایي ورته وویل چې وما اعددت لها قیامت ته دې څه تیاری هم نیولی ده او که هسې پوښتنه کوي. ده وایي په جواب کې ورته وویلې چې نور خو مې کوم تیاری نه ده ورته نیولی خو دغه یوه خبره سته چې زه له الله جل جلاله او د خدای له رسول سره مینه لرم. نو نبی علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې انت مع من احببته ته به له هغه چا سره یې د قیامت په ورځ چې مینه ورسره لري. نو د خدای له رسول سره مینه د خدای جل جلاله د رسول په مجلس کې د ورځ د قیامت او له هغه نه بعد سړی حاضروي او سړي ته په کار باندې ورځي. نو ګوره خدای پاک څه انعام پې کړی ده هغه کسان څوک دي هغه نبیین دي خدای جل جلاله په پیغمبرانو باندې انعام کړی ده. پیغمبران دي الله جل جلاله منعم علیهم بندگان دي هغه کسان دي چې نعمت سوی ده د الله جل جلاله په دوی باندې ولې خو دوی د خدای جل جلاله نه استازي دي الله جل جلاله را لېږلي دي له صغیره او کبیره ګناهونو نه پاک دي او خدای پاک به جنتونه ورکوي. الله تعالی ستایلي د پیغمبرانو بهتري تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات سورت تلك الرسل کې په درېیمه سپاره کې به بیا انشاءالله دا بیان بیا راشي. اوس دا خبره نبیین خو چې دي دا خو انبیا دي او صدیقین څوک دي صدیقین دي خدای جل جلاله اولیاء دي لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خدای جل جلاله ولیو د خدای پیغمبر خو نو بلکې د الله جل جلاله دوست او ولیو ځکه اولیاء یغو کسانو ته ویل کېږي الذین آمنوا وکانوا یتقون هغه کسان چې په خدای جل جلاله ایمان لري او له ګناهونو نه ځان ساتي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغسې سړی و
یا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، یا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، یا حضرت علی کرم الله تعالی وجهه، یا نور صحابه کرام د خدای د رسول د مجلس په فضیلت باندې چې دوی مشرف سوي وو او الله جل جلاله په خیر القرون کې دوی پیدا کړي وو. دا د خدای جل جلاله ولیان دي. د هغه را په دې خوا د الله جل جلاله دوستان، عارفان، عاشقان، محبین او اولیاء، اذکیا، اتقیا او اصفیا او نیکان او ذاکرین او حامدین او شاکرین چې دي بیخي ډیر دي او په دنیا کې اوس هم موجود دي. الله جل جلاله خپله زمانه له خپلو نیکو او مخلصو بندګانو چې نه خالي کوي. نو ګوره صدیقین چاته ویل کېږي؟ اولیاو ته ویل کېږي. صدیقین اولیاو ته ویل کېږي، د خدای جل جلاله ولیانو ته ویل کېږي. والشهدا او شهدا هغه کسان دي چې د خدای جل جلاله د دین په خاطر باندې خپل سرونه قربان کړي او د الله جل جلاله د دین په خاطر باندې تر خپلو وینو تیر سوي، تر خپل ژوند تیر سوي او تر خپل زندګۍ تیر سوي او د خدای جل جلاله په لاره کې خپل سرونه نذرانه کړي، د خدای د دین په خاطر د خدای له دښمن سره جنګېدلي. دا کسان څوک دي؟ دا شهدا دي. او صالحین، نو صالحین چې دي دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله دوی پیدا کړي دي او په شریعت باندې ولاړ خلک دي. د خدای جل جلاله د اوامرو امتثال کوي او د خدای جل جلاله له نواهیو چې اجتناب کوي. چې خدای منع کړي جل جلاله دوی منع کړي، نو بس له هغه شي چې لرې ګرځي او چې الله جل جلاله دوی ته امر کړی چې دا کار وکړي، هغه کار ته په شوق باندې ورځي او د خدای جل جلاله امر ته غاړه ایښي. دې ته دینداره او پرهیزګاره خلک ویل کېږي. نو موږ او تاسې ګورئ په دغو څلورو قسمونو کې یو قسم انبیا لرو چې هغه نبیان دي، د خدای رسولان او پیغمبران او انبیا دي، 1,40,000 کم و زیات. دوم صدیقین دي چې هغه موږ او تاسې ولیان بولو، د خدای جل جلاله دوستان یې بولو. او دریم شهدا دي چې موږ او تاسې شهیدان بولو. او څلورم چې دي صالحین دي چې هغه موږ او تاسې دینداره خلک بولو، نیک خلک او دینداره خلک. نو ګوره دلته اوس مسلمان بنده چې خدای جل جلاله ته سوال کړي نو دا ورته وایي اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای جل جلاله موږ ته سیخه لاره راوښیه. سیخه لاره کومه ده؟ صراط الذین انعمت علیهم، لاره د هغو کسانو راوښیه چې تا انعام کړی ده په هغو کسانو باندې. منعم علیهم بندگان دي. هغه کسان څوک دي؟ یو نبیین دي، یعنی خدای پاک د انبیاو په لار باندې روان کې. نو دا معنا چې یا الله جل جلاله موږ ته داسې لاره راوښیه چې د تا د پیغمبر په سنتو باندې روان سو. د تا رسول چې څه کړي، قدم په قدم، ګام په ګام، لمحه په لمحه، لحظه په لحظه، ساعت په ساعت موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره، دا مبارکه لاره تعقیب کو او د ده په سنتو باندې خدای پاکه داسې لاره راوښیه. مسلمان بنده الله جل جلاله ته په خپله دعا کې وایي چې ای الله تعالی موږ ته داسې لاره راوښیه چې د تا د رسول سنت دا احیا کو او په دغه باندې روان سو. نبی علیه السلام سنت چې دي، ګوره یو سنت چې سړی ژوندی کړي، نبی علیه السلام فرمایي ومن تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. څوک چې د ما په یو سنت باندې منګولې ولګوي او پیټینګ شي په داسې وخت کې چې د ما امت فاسد سوی وي او ګناوې ډېرې سوي او مشکلات زیات سوي او نافرماني وي ډېرې سوي، نو د هغه سړي دپاره څه شی ده؟ فله اجر 100 شهید، هغه ته خدای جل جلاله د 100 شهیدانو اجر ورکوي. ګورئ د خدای د رسول مسواک یو سنت ته موږ او تاسې باید مسواک ووهو. پټکی په سر کول چې دي دا بل سنت ته، مثلا موږ او تاسې لونګۍ یا پټکی په سر کو. ګوره اوس خو د فساد وخت ته، امت فاسد سوی ده، ګناهونه ډیر دي، ابتلاعات زیات دي، مشکلات ډیر دي، خلق د شیطان او د ابلیس علیه لعنه منی او خلق چې دي دا په ګناهونو کې غرق او مستغرق دي. د الله جل جلاله هیله او تمه او امید یې پرېښې ده، د خدای جل جلاله لاره یې پرېښې ده.
نو وخت ډېر سره خراب ده، دغه د فساد وخت ده. په دې وخت کې که سړی یو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را ژوندی کړي نو څه کېږي؟ ده ته الله جل جلاله د 100 شهیدانو اجر ورکوي. نو ګوره مسلمان بنده الله جل جلاله ته سوال کوي او دا ورته وایي اهدنا الصراط المستقیم، ای الله جل جلاله موږ ته سیخه لاره راوښیه. صراط الذین انعمت علیهم، لاره د هغو کسانو چې تا انعام کړی ده په دوی باندې. هغه انعام چې پې کړی یو خو انبیا دي، یعنې خدای پاکه موږ ته د تاج رسول په قدمو باندې د قدمونو لاره راوښیه. او دوم صدیقین دي، صدیقین اولیاء دي، یعنې ای الله جل جلاله د تا د ولیانو په لار باندې روان کې. خدای پاکه د تا د اولیاو او د تا د هغو کسانو چې زړونه یې د تا په ذکر باندې مصفا او مزکا ګرځولې دي، خدایه د هغو په لار باندې روان کې اخلاص را سره پیدا کړي. والشهداء، ای خدای جل جلاله موږ ته څه وکړي؟ موږ د شهیدانو په لار باندې روان کې چې هغوی د تا د دین په خاطر د تا د کلمې د اعلا په خاطر باندې خپل سرونه قرباني کړي وو. خدای پاکه دغومره اخلاص را سره پیدا کړي. والصالحین، او یا الله جل جلاله موږ ته داسې توفیق راکړي چې د صالحینو په لار باندې روان سو. صالحین هغه څوک دي چې قدم په قدم د خدای جل جلاله د فرموداتو مطابق ژوند تیروي او قدم په قدم د الله جل جلاله د ارشاداتو مطابق ژوند تیروي او په خپل ژوند او خپل لزندگی کې د خدای کلام او د رسول الله احادیث دغه یې نقش قدم او دغه یې خط سیر ګرځولي او دغه یې هغه کړنلاره او هغه د ژوند هغه مسیر او هغه اساس او بنیاد د ژوند او قانون د ژوند او قاعده او رابطه او ضابطه اصل د ژوند او تهداب د ژوند یې ګرځولي. خپل ژوند دپاره یې معیار د کېنستا او د لټېدا او د غږېدا او د پرېوتا او د ناستې او د ولاړې او د مجلس او د عبادت او د خوی او د خصلت او د عادت او د خپل صورت او د خپل سیرت معیار د قرآن کریم آیاتونه ګرځولي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یې ګرځولي. دا هغه متشرع کسان دي چې د خدای جل جلاله په شریعت باندې روان. چې شریعت دې ونه مانو او په شریعت ولاړې نو او د خدای جل جلاله د قرآن کریم اطاعت دې ونه کو، نو دغه ته نو څه شی یې؟ تا ته څوک ولی او د خدای جل جلاله دوست نسی ویلی. دا د شریعت فیصله ده چې خامخا به د خدای دوست او ولی چې کوم ده دا به په شریعت باندې برابري، د خدای دین به پې ګراني. او که شریعت ورته محترم نه و او د شریعت تحتک او د شریعت متونه یې کوله او د خدای قوانین یې متول او د خدای پاک تر حدودو ورتېرېدو، نو دغه سړی بیا چې ده دا موږ داسې نسو ویلی چې دا ظاهر ته یې مه ګوره، دا په باطن کې د خدای ولی ده. ظاهر ته به یې ګورو، شریعت مبارک ظاهر ته ګورې. یو سړی چې په شریعت برابر نه وي هغه هېڅکله هم په طریقت نسي برابرېدلی. د خدای شریعت چې نه مني هغه سړی ولی نشي جوړېدلی. قرآن کریم آیاتونه چې نه مني دا سړی ولی نشي جوړېدلی. د خدای د رسول احادیث چې نه مني دا سړی ولی نشي جوړېدلی. علم چې ونه لري او پوهه په دین کې ونه لري او درایت ونه لري دا سړی د خدای دوست نشي جوړېدلی. صراط الذین، مسلمان بنده الله جل جلاله ته فرمایي وایي موږ ته راوښیې صراط الذین، لاره د هغو کسانو انعمت چې تا انعام کړی ده علیهم په دوی باندې. هغه کسان څوک دي؟ هغه نبیین دي، صدیقین دي، شهدا دي او صالحین دي. وحسن اولئک رفیقا، او نیک دي دغه کسان، ښه دي دغه کسان د ملګرتیا له وجې چې ملګری دي ښه دي، نو تا ته به هېڅکله غم او ملل او ستوماني او پریشاني نه حاصلېږي. او که د ملګری خراب و په ژوند کې نو د تا ژوند به تباه او برباد وي. نو ځکه مسلمان دا سوال کوي صراط الذین انعمت علیهم، ای خدای پاکه موږ ته لاره د هغو کسانو راوښیې چې تا انعام کړی ده په دوی باندې، چې تا انعام کړی ده په دوی باندې. هغه دغه څلور کسان دي چې نبیین دي، صدیقین دي، شهدا دي او صالحین دي. خدای پاکه دې دغو کسانو لاره راوښیې. نو دا د دعا هغه دوم جز سو. اوس دا خبره دغه ایجابي جز ده. بله خبره چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، په دې موضوع باندې به په راتلونکي درس کې انشاء الله خبره کوو. د اوس لپاره دغومره بس ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم،
ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.